د طبي لابراتوار څانګه د عامې روغتیا سکتور یوه مهمه او حیاتي برخه ده چې د ناروغیو په وخت تشخیص، د درملنې د پایلو څارنه، تعقیب او د روغتیا د ښه والي لپاره یې رول خورا مهم او اغیزناک دی. د طبي لابراتوار په څانګه کې 3 برخې شاملې دي چې د DMLT، BMLT او MMLT. خوشبختانه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسه په شرقي زون کې یوازینۍ د لوړو زده کړو مؤسسه ده چې د طبي لابراتوار په څانګه کې د لیسانس په کچه باندې فعالیت کوي او ټولنې ته د خدمت په موخه باندې فارغان وړاندې کوي. په ټولنه کې د BMT اړتیا دا ده چې د لابراتوار په برخه کې د علمي پوهې پراختیا، د عملی او تخنیکی مهارتونو پیاوړتیا او پراختیا، د لابراتوار عملی زده کړو کې دقت او کیفیت لوړاوی، د ابتکار او تحلیلي تفکر پیاوړتیا او پراختیا، د مسلکیتوب او ګروپي کار وړتیا پیاوړتیا لپاره او همدا ډول د ناروغیو په وخت او غوره تشخیص لپاره په ټولنه کې د BMT لپاره اړتیا لیدل کیږي. د طبي لابراتوار څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړو یا BMLT ګټې داسې خلاصه کولی شو: اول، پراخه مسلکي پوهه او روزنه ترلاسه کول. دوهم، پرمختللي تخنیکي مهارتونو زده کړه او پراختیا. دریم، د کارموندنې غوره او زیات فرصتونه. څلورم، متنوع حرفوي فرصتونه. پنځم، لوړ او نړیوال اعتبار لرل. شپږم، پرمختللو زده کړو ته لاسرسی پیدا کول. سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه د طبي لوړو زده کړو معیاري اداره